په ټولو میاشتو کې بهتره میاشت رمضان ده، په ورځو کې بهتره ورځ د جمعې ده، او د کال په ورځو کې بهتره ورځ د عرفې ده، او په شپو کې قیمتي شپه لیلة القدر. بیا رسول الله مبارک فرمایي شهر مبارکون، هغه میاشت چې مبارکه ده. مبارکه څه ته وایي؟ برکت دې ته وایي چې شی لږي او خیر پکې زیات دی، نو عبادت به لږ کې او ثواب او اجر به زیات دی، صدقه به لږه کې او ثواب به زیات دی. فیه لیلة خیر من 1000 شهر، په دې کې داسې شپه ده چې د 1000 میاشتو نه ثواب غوره ده. او قرآن شریف کې الله فرمایي لیلة القدر خیر من 1000 شهر. د دې به زه انشاءالله یو جمعه درته بیان وکړم د لیلة القدر، نه به راته ووایي. خو داسې شپه ده چې د 1000 میاشتو د هغې ثواب برابر نه دی، زیات دی. یعنی په دغه شپه کې چې چا عبادت وکړه دې دې داسې وګڼي لکه زما د 1000 شپو د عبادت نه زیات ثواب عبادت کړی. په دغه شپه چا تهجد وکړل ډېرې داسې فرض کړي لکه د 1000 میاشتو 1000 شپې نه، د 1000 میاشتو د شپو د تهجدو نه زما ثواب زیات. دا ګوره د رمضان د برکت یو وجه دا شو، د دې شپې د وجې د رمضان برکتي دی. جعل الله صيامه فریضة، خدای د دې روجې فرض کړي دي. کم سړی چې مکلف دی په شریعت باندې، عاقل دی او بالغ دی، په هغه روجه فرض ده، مسلمان دی، لیونی نه دی او ماشوم نه دی، روجه فرض په بالغ خو فرض ده. او صحابه و په ماشومان هم روجې نیولې، حدیث کې راځي. بلدول به روجو سره، نو واړه به ورته په ژړا شو، نو د لوبو څیزونه به ورته کېښودل، په هغې به مشغول کړل او شپې ته به یې پرې روژه ورسول. د هغې عبادت سره شوق و، نو په بچو یې عبادت کو. زمونږ خو خپله شوق نشته، نو بچي که روژه نیم سي مونږ ورته بچي مه نیسه، مړ به شي، کمزورې به شي او ناجوړه به شي. پلار او مور که روژه نیوي شي او طاقت یې وي، دا نه چې نیه، او خو دا دی چې ډاکټر ورته ووایي نو بېله خبره چې مه نیسه. خو چې طاقت یې وي مونږ بچي ورته بابا مست ناجوړه به شي او بیمار به شي، مړ به شي، او روجه مه نیسي. په روجو څوک نه مري، بیماري ورسره زیاتېږي. بېشک هغې دپاره د مسلمان ډاکټر ته رجوع کړي. هغه ډاکټر چې په خپله روجې نیسي، ګورئ هغه ته دې رجوع کړي. هغه ورته وایي چې ستا دا روجه ستا دا بیماري زیاتې او تکلیف زیاتې مه نیسه، نو خیر دی نه دی نیسي. نو که ځوان زلمي وګورئ دا خبر ذهن کې واچوئ، نو ابې قضا کوي. بیا د ځوان زلمي د بیمارۍ د وجې چې دی روجه ونه نیسي، د هغې کفاره نشته، ابه قضا کوي. کله هم چې جوړ شو قضا به کوي. او که په جوړوالي سر نه قادر نه شو، همغه مرض کې مړ شو، نو غاړه اخلاص سره اسم پې نشته. او که جوړ شو وینې نیولې، نو بیا مجرم دی. دا رکوټ اختر د لومبۍ ورځ به نه نیسي، او باقي دی که طبیعت یې ښه جوړ شوی نو فوراً د شروع کې پې. او دا فدیه زمونږ د خلکو وایي په فدیه ورکړه مه نیسه، د بوډا دپاره. شیخ فاني ورته وایي زمونږ په کتابونو کې چې بوډا سپینګیري وي او هغه روجه نشي نیولی د بوډاتوب د وجې، نو هغه باندې بیا روجه نشته، د هغې په ځای به فدیه ورکوي. فدیه څومره ده؟ پاو کم 2 کیلو غنم او یا پاو کم 2 کیلو اوړه، دا د یوې روجې په سر. دا به غریب مسکین له ورکوي، یا د هغې قیمت. نو فرض شوه روجه. مسائل به یې راته انشاءالله ووایم. وقیام لیله تطوعا، او د شپې عبادت نفلي دی. د شپې چې رات مونږ تراویح کوو یا تهجد کوو، دا نفلي عبادت دی. تراویح سنت دا تراویح کوئ، مه پرېږدئ، ثواب یې ډېر زیات دی. نو د شپې قیام عبادت دا نفسیاتي عبادت دی. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه. رسول الله مبارک فرمایي ګوره د روجې برکت ته چې په دې میاشت کې د نفل عبادت وکړه، دومره ثواب به خدای پاک درکړي لکه په نورو میاشتو کې چې فرض عبادت کم ثواب لري. فرض خو ډېر قیمتي دی، د نفلو ثواب په فرضو. ذکر کوه ثواب ډېر اوچت شو. 2 رکعته نفل کوه د 2 رکعتو فرضو ثواب، 4 رکعته نفل کوه د 4 رکعتو نفلو ثواب. نو دا پکې کوئ.
ومن ادى فيه فريضه كان كمن ادى 70 فريضه فيما سواه. او چې فرض عبادت ته وکړه دومره ثواب دې لکه دې میاشتې نه په علاوه چې په نورو میاشتو کې او یا فرض کې د سار د 2 رکعاتو فرض څومره ثواب شو لکه په نورو میاشتو کې چې او یا د سار منځونو کې. نو د مارونو نفل عبادت ذکر او اذکار تلاوت دې له زور ورکې. نن سبا خلک ټول په لړو انختی دي، وخت لنډه ځمکه وخت ټیم لنډه نو لګیا دي ځای په ځای خلکو لډوګانې اخیستې دي او په هغې خپل ټیم لنډوي او یا موبایل کې پیکیجونه ځان ته اچولي او په هغې خپل وخت تېروي. د خدای دپاره قیمتي میاشت د مارونو په فضولیاتو یې تېره نه کړئ. ګورئ په الله ځان وبخئ، دومره عبادت وکړئ چې تاسو الله وبخي. قیمتي میاشت د فضول په لډو کې سري چې سرو 15 کسه یو ځای شي لډو کوي او وخت تېروي. دا څه دومره ګرانې روجې دي د هغې په ځای د قرآن شریف تلاوت ولې نه کوي، ذکر ولې نه کوي، تسبیح لاس کې لډو نه تسبیح ښه دي که لډو ښه ده. په دې خولې باندې د خدای نوم ښه نه دي چې الله نوم یادوي. مهرباني وکړئ مهرباني. دا زما وروڼه یې چې څوک هم زما اواز اوري ځکه خلک خو کم دی مونږ قصدن ویلي دي چې خیر دی په دې ورځو کې خلک کم وي. نو مهرباني وکړئ چې کوم ځای زما د اواز څوک اوري هغې دا مهرباني وکړئ تسبیح لاس کې والی، قرآن لاس کې راوالی. چا له قرآن ورځي په ناظره تلاوت دی کوي او چا له نه ورځي تسبیح ذکر او اذکار درود شریف دا وایي. لډوګانو باندې دا وخت مه تېروئ، فضول وخت به ضایع شي او د الله دا وخت بیا په ګوتو نه راځي. بیا فرمایي وهو شهر الصبر، دا د صبر میاشت ده. صبر څه معنا؟ ډېرې معنی دي، علماو د صبر ګڼې معنی کړي. دلته به یې زه څه معنا وکړم؟ د خوراک نه به ځان صبر کې صابره به کې صبر بندوالي ټینګوالي ته وایي. زړه به ټینګ کې د خوراک نه، د څښاک نه، د خواهشاتو نه، د کنځلو نه، د غیبت نه، د دې ټولو نه به ځان صابره کې، د ګناه نه. تر دې حده پورې یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي که څوک درته کنځل وکړي یا درته سپکه وایي وایي زما روژه نه، جواب مو ورکوه. او الکذب والغیبة یفتران صوم حدیث کې راځي وایي چې څوک غیبت کوي او دروغ وي روژه ماتوي. وی داسې نه ماتوي چې قضا در باندې راځي خو د روژې برکت ورسره جوړه شو. شهر الصبر والصبر ثوابه الجنه. ماشاء الله رسول الله مبارک فرمایي چې د خوراک نه څښاک نه او د خواهشاتو نه دې صبر وکړه، ځان دې ټینګ کړه او د ګناه نه دې ځان ټینګ کړه او ګناه دې ونه کړه او غیبت دروغ دې ونه وي او د چا د بدو جواب دې ور نه کړه. وایي جنت دې ځای دی. دونه په اسانه نو ګوره که ته وایې بار ګردم خامخا غیبت درو نو کور کښېنه په ارام که نه هسې هم دا کورونه در باندې املا ونه کړي. ګورئ که ټکې درکړه ګورئ شی به کور ته در ننوځي بیا به ورسره څه کوې؟ خو ځان له غم دی که نه. نو بس ښه په اطمینان په خپل کور کې کښېنئ چې څوک کار روزګار والا نه هغه خلک یادومه او بس تلاوت د قرآن شریف کوئ. بس ښه په صبر کې به ورځ تېره شي، مفتو کې به جنت وګټئ. و شهر المواسات د خیر ښېګړې میاشت ده. خیر ښېګړه خو پېژنئ که نه پېژنئ؟ تېره جمعه خو مې له صدقې درته ویلي وو که نه غریبانانو سره پکې خیر ښېګړه وکړې. ته روژه ماتی پکوړې او کباب ورسئ ځان ته مخې ته یې ښودي نو ګاونډي له هم لږ ورکړه که نه صدقه پکې وکړې، خیر ښېګړه وکړې، پېشمني په ګاونډ کې غریبانانو خپلوانو کې وکړې. وشهر یزاد فیه رزق المؤمن، دا هغه میاشت چې د مسلمان روزي پکې زیاتېږي. ماشاءالله د مسلمان روزي خدای زیاتوي. بل د کجوره ورکړه خدای به د هغې ثواب هم درکړي او روزي به دې زیاته شي. بل د صدقه دې ورکړه نوره به خدای د هغې نه ډبل زیات په زیات به درکوي، روزي پکې زیاتېږي. بیا فرمای من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. هلکه په یو کجوره جنت ګټئ که نه ګټئ؟ تاسو ته تپوس کوم. نو رسول الله مبارک فرمای چې روژهداري له دې افطاري ورکړه. افطاري کجوره هم ده. افطاري دا ده چې یو پلیټ روژې دې ورولېږي. دا ټول چې څه روژه ماتوي د دې څه فایده ده؟ ګناهونه ټول معاف شو، سټې د اور نه آزاد شو. ګناهونه ټول معاف شو، سټ د اور آزاد شو. وکان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شیء. دا هغه روژهدار چې څومره ثواب شوی دی د هغه به نه کمیږي او د هغه برابر ستو شو. د هغه به نه کمیږي، د هغه برابر ستو شو. دا کجورې نن سبا خلک پکوړې پخوي، پیاز پکې لګي. هلکه د پکوړې د څه نه جوړېږي؟ پیازو نه، ټماټرو نه او اوړو نه جوړېږي. او دا ولېږي غریبانانو له مالداران که نه کورونو ته ولېږي.
اوړه والا ولېږې د هغې چې به څومره روژه ماتئ د هغې به ثواب نه کمیږي. ډېر خلک وایي د ده په هغې نه کموم وایي د ما ثواب د هغه کېږي. نه ستا نه کمیږي. دا هم یو جنجال شته. بشیرجان له ورکړې کجوره وایي نه بیا خو زما روژه ستا شوه. هلکه ستا روژه بشیرجانه زما نه کېږي. ستا روژه په خپل ځای د یو پوټۍ د ماشي د وزر برابر نه کوي.